د پاکستان تحریک انصاف چارسدې ځېلي مشر ظهور عمرزی ویلي چې د ټولې صوبې په ډول تحریک انصاف د چارسدې 1100 کسانو ته نوکرۍ ورکړي او دوی به په راتلونکو ټاکنو کې د NA اتم نه برخه اخلي. نور تفصیل لپاره د وطن نیوز خبریال نصر الله خټک رپورټ را لګلی دی. راځئ چې وګورو. د پاکستان تحریک انصاف ځایي مشر ظهور خان عمرزی ویلي دي چې هغوی به د NA اتمې حلقې نه په راروان ټول ټاکنو کې برخه اخلي او هغوی د حوالې سره ټولې تیارې مکمل کړي دي. هغوی د خبرې اترې په خپله اجرا عمرزو کې وطن نیوز سره د یوې مرکې په مهال وکړې. د هغوی پارټي چې د شیرپو خان زما په خیال اوس اختیار د هغه نه تللی دی به دا ټول ډسټرکټ او دا ټوله صوبه مني چې د هغه پارټي دریو کسانو په لاس کې اخیستې ده، سکندر شیرپو، ارشد عمرزی او عیسی انیسازیب چې کومه د توربیلي سره تعلق ساتي هغې بیبي دا درې کسان دي. په دې پارټۍ کې د عوامو هېڅ دغه نشته او دا به ته ډېر زر ثابته شي چې د سکندر او د ارشد عمرزی کومه رویه د خلکو سره. نو زه خو نن یو جذباتي نه ښه په سوچ سمجھ مې فیصله کړې ده او دا به ته ډېر زر پته ولګي د الیکشنه پورې زما په خیال په دې پارټۍ کې به ارشد عمرزی، سکندر او کوم پې خلک چې دي، کوم غریبانان خلک چې دي، کوم چې دې طلبګار دي چې ماله به روزګار راکړي، ماله به کار وکړي، ماله به دغه غونډې کار دوی د هغې حده پورې کوي چې کومې خپل خپلوان یې ضرور هغوی ته کوي او د کار په دې عوامو باندې هېڅ احسان نشته. دا په اربونو روپۍ زه منم چې شیرپو خان او سکندر د هغوی لګوي خو دې کې په اربونو روپۍ دوی کمیشن یې اخیستي دي. ظهور خان عمرزی د پاکستان تحریک انصاف نه په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت کول یوه غټه غلطي وګڼله او هغوی د دې عزم اظهار وکړو چې را روان وخت کې به هغوی د مخکې په شان نور هم د پاکستان تحریک انصاف دپاره خپلې هلې ځلې دوامدارې لري. ټیکهدار د دوی لیروري لی ترور وي لی خپل او دغه شان دا سلسله چې کوم ده دا ټول سرکاري دغه مغه چې د دوی سره میلو دي ټول په شریک اغلا کوي. نو دغه دوی په هېڅ ډول احسان نشته چې دا کار یې کړی، دا د حکومت پیسې دي، دا زنګ پیسې دي او د دې غټه وجه دغه ده چې دا کوم ماشوم پیدا شوي 1.5 لک روپۍ قرضدار وي هغه له اساني اخیستې. دا همدا زنګ د سیاسي دا کوم مې پارټۍ چې دي ټولې کو نواز شریف دی هغه خدا د کوټ وایسته ستاسو په دغه کې پغلا کې دغه شان ورو دا سلسله را روانه دی کې به هم د شیرپو دا خان سکندر دا ټول چې او زه د حکومت ته اپیل کوم چې د ارشد او د سکندر د احتساب وشي او همدغه شان د نواز شریف شان چې دوی چغې وایي چې موږ یې کیو لیکاله او څنګه چې ته وایې چې ته خو د دې تاریخ په عامه څوکۍ باندې ناست وي هغه وخت کې نصیب الله خان تا ته پته چې د ډسټرکټ پرزیدنټ نه فنډ یې نه دغه زنګ دلته ممبر هم نو صرف یو MP دی زنګ عارف احمد زی صاحب او بل چې دلته دی فضل خان سره هم فنډ نشته دلته څانه دغه چې دی زنګ د تحریک انصاف MP نشته او چې MP دی نی نو د هغوی فنډ نه موږ ته داسې سپیشل ګرانټ یا دغه څه وزیر اعلی صاحب نو کړي. د ظهور خان عمرزی وینا وه چې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو هغوی سره کړې وعدې پوره نه کړې او همدغه وجه ده چې هغوی 14 میاشتې پس قومي وطن پارټۍ پرېښودو او واپس یې په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت کولو باندې مجبوره شو. نصر الله خټک، وطن نیوز، چارسده.